د معاشري د غلط اثر نه بچ کېدو دپاره به د ښه خلکو صحبت اختیارول غواړي، خو خلکو سره به دوستانه کول غواړي، خو خلکو سره به ناسته پاسته کول غواړي. رحمان بابا وایي په محفل د عالمانو به سره زر شي کوي کاڼې او یا لوټه د صحرا. همدغه شان دی چې موږ د ښو خلکو سره کینو نو موږ به څه لږ وخت پس موږ کې به ښه عادتونه شروع شي او د بد عادتونو به انشاءالله ولدي موږ خدای پاک خلاص کړي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما ستاسو نه دا سوال دی چې په موږ کې غلط عادتونه د معاشرې د وجې دي، نو موږ به د معاشرې د دې غلط اثراتو نه ځان څنګه بچ کوو؟ رحمان بابا وایي په محفل د عالمانو به سره زر شي کوي کاڼې او یا لوټه د صحرا. زما خوږه بچې معاشره کې ښه او بد دواړه قسمه اثرات موجود دي. ښه خلک موجود دي د هغې ښه اثرات دي، بد خلک موجود دي د هغې بد اثرات دي. نو دا اسانه خبره ده. د مثال په توګه باندې کله چې یخني شي نو موږ ځان د یخنۍ نه څنګه بچ کوو؟ ډاکټر صاحب موږ ګرمې کپړې واچوو، جرابې واچوو، کوټ واچوو، هیټر استعمالوو. همدغه رنګې بچې چې څنګه مونږ د یخنۍ نه ځان بچ کولو دپاره ګرم کوټ، جرابې، څادر استعمالوو، نو دغه شانتې د معاشرې د غلط اثر نه بچ کېدو دپاره به د ښه خلکو صحبت اختیارول غواړي، خو خلکو سره به دوستانه کول غواړي، خو خلکو سره به ناسته پاسته کول غواړي. نو پخپله به په مونږ کې ښه عادتونه راتلل شروع شي او د غلطو عادتونو نه به مونږ خلاص شو. تاسو به دا قصه ډېره اورېدلې وي، خو چېرې فرض که مونږ او تاسو عطر والا سره کینو نو که څه لږ وخت پس مونږ راپاسو نو زمونږ او تاسو نه کو عطر اغوستی هم نه وي، د عطرو بوی ځي. همدغه شان دی چې مونږ د ښو خلکو سره کینو نو مونږ به څه لږ وخت پس مونږ کې به ښه عادتونه شروع شي او د بد عادتونو نه به انشاءالله ولدي مونږ خدای پاک خلاص کړي. ډېره مننه ستاسو د رهنمایۍ ډاکټر صاحب. خوشحاله اوسئ، ودانه باد اوسئ، بریالي اوسئ بچې. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.